شروع شوه. دا چی چول دي دا پیاده رو ده که دا دی کون ده دا رقم خلق دي که دلته زه وانه چوم نه یې ویني مجبوره یم چې دلته واچوم په دوکان کې کېدم هېڅوک یې نه ویني ته د دې دوکان که راورکوې دا پیاده رو عام پیاده رو ده دا د ولس ملکیت ده دا د خلکو ملکیت ده دا د تګ و راتګ لپاره ده نه د دې لپاره چې ته دلته دوکان سامان واچوې پپړ واچوې خلطې واچوې لاره بند کړي دغه لاره پیاده رو چې ته بند کړي دغه خلک تګ و راتګ په څه شي وکړي ها اور د دوکان خو زه 100 زره کرایه ورکوم هغه سړک د خلک دي چې ځي راځي که نه پیاده رو څه کوي پیاده رو کې زه خپل سامان ږدم دلته چې کېنږدم خو نه کېږي اوره قربان نشم دغه پیاده رو دا د دې لپاره نه ده چې ته یې بند کړه او خلک دې په سړک دي په سړک موټر لاړ شي موټرسایکل لاړ شي بایسکل لاړ شي پیاده لاړ شي خیر د پیاده رو د دې لپاره د حکومت د دولت د خلکو ولس جوړ کړی دی چې پیاده خلک تګ و راتګ وکړي قربان دې شم صحیح خبره ده باید پیاده شي وشي دا ټول دوکانداران ته وګوره ټول دغه رقم د سامان پیاده رو کې ایښی دی یو ځای نه یم ټول بازار دا رقم چل کوي د سړی هم رښتیا وایي ټولو خلکو دغه دوکانونه پیاده روونه بند کړي دي داسې وکوه چې ته په بد کار کې په منفي کار کې سیالي مه کوه په ښه کار کې سیالي وکوه ته یې پورته کړه هغه به خپله وشرمېږي او بیا هم پورته کړي پیاده رو به خلاص صحیح ده دا رقم دی په ټولې جګۍ اول یې زه جګوم اول زه د سامان راخلم دوکان کې اچوم خو دا هم درته ووایم که چېرې کې مو جګ نه کړل ښاروالي مسؤلین ترافیک امنیت دولتي قومنداني امنیت راغله او سامان یې په زور در نه پورته کړه بیا به ګیله نه کوئ نو تاسې پوه شه او کار مو د خدای په امان پورته کرایه ورکوئ